آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې وار په بار دا مطرح کوي اسلامي امارت به ورته تسلیم شي؟ او بل دا چې څومره پر حقه دي رښتیا هم دی چې په افغانستان کې د ښځو حالت ښه نه دی، لکه څنګه چې اغلې کاکړ مطرح کړه چې ځینې ښځې ورکېږي. دې موضوعاتو په تړاو باندې که یو څه روښاني واچوئ ماجر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته د بحث درنو میلمنو او ستاسو له لارې ستاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. راځم دغې موضوع ته لومړی چې د اروپا پارلمان لوري د افغان ښځو په نامه باندې یوه ورځ نومول کېږي. د افغان ښځو په نامه باندې د هغه ورځ ونوموي په کومه ورځ چې په هلمند کې په یوه ورځ د یوې کورنۍ 23 تنه شهیدانېږي او اکثره یې ښځینه دي. د افغان ښځینهو په نوم د هغه ورځ ونوموي چې په کونړ کې ټول یو خاندان شهیدانېږي په بمبار کې د امریکایي ځواکونو له لوري یا د نورو د هغوی دلته چې کوم اشغالګر ځواکونو د هغو له لوري نه په هغو نامو دي ونوموي. همداراز په نورو ګڼو ولایتونو کې چې بسته فامیلونه شهیدان شول، زموږ ودونه یې چې بمبار کړل، په هغو ورځو باندې د افغان ښځو په نامه باندې د هغه ورځ ونوموي. او همداراز د دې ترڅنګ دلته چې د سپریک ځواکونو کوم ډله ییزې وژنې کولې، اکثره ښځینه وژل کېدې، په هغو نامو باندې د یوه ورځ ونوموي. همداراز د تیرې ادارې د یو وزارت معینې څو ورځې وړاندې وویلې چې اشرف غني پورې په ارګ کې د جنسي ځورونې د ښځو نه خبر و، خو اقدام یې نه کوو، په هغو نامو باندې د یوه ورځ ونوموي. په نورو ادارو کې چې ښځینه ځورول کېدلې، په هغو نامو د یوه ورځ ونوموي. اوس د افغان ښځو په نامه باندې یوه ورځ نه نوموي، ځکه اوس کې په ټوله کې ښځو ته امنیت ده او ښځو ته هېڅ ډول تهدید نشته، هېڅ ډول فشار نشته، پې هېڅ ډول ځورونه نشته. او ښځې د خپلو بچیانو په وژنو باندې نه دردیږي، نه ځورېږي، او همداراز د کورنۍ د غړو په وژنه باندې اوس نه دردیږي، نه ځورېږي. په هغو نومونو باندې که چېرته دوی یوه ورځ ونوموي، په مخکې مې چې یادې کړې، دا به ډېره ښه. او همداراز راځم دې ته چې دغې ته یې څوک ورغوښتي دي. سیما سمر تاریخ په افغانستان کې معلوم ده چې د افغان ښځو لپاره یې څه وکړل، کومې پروژې چې د افغان ښځو د بېلارۍ لپاره هغې په کار اچولې په افغانستان کې، ټول ملت ترې استفراق کوي او ترې نارضایت ښکاره کوي. د ښځو په نامه باندې کومې پیسې چې هغې له افغانستان نه وې وړې، بیا یوې ښځې هم نه دي وړي. هغه پوښتنه دې باید په همدغه پارلمان کې د افغان ښځو په نامه دې ورځ نه نوموي، بلکې په همدغه پارلمان کې دې پوښتنه ترې وکړي چې د افغان ښځو حق یې ولې تر پښو لاندې کړی، ولې د افغان ښځو په نامه باندې کومې پیسې چې اخیستې هغه خپلو بانکي اکاونټونو ته لېږلي دي، خپله یې ولې خوړلي دي. د هغو پوښتنه دې ترې وکړي په دغه پارلمان، دغه ورځ کې اروپایي پارلمان. همداراز راځم دې ته چې کاکړ خور څنګه ویلې چې ښځینه ورکېږي. تاسو به لیدلي تمنا زریاب په نامه باندې یوه ښځینه چې په مظاهرو کې نارې ویلې او هغه خبرې کولې چې مطلب ټول افغانان ورسره نفرت درلوده. هغه دلته د ورکې په نامه باندې و، خو وروسته له کاناډا نه یې سر راووت. دغه کومې ښځینه چې ځانونه ورک بولي، دا ورکې نه دي، اکثره یې ځان ته په دې باندې بوختې دي چې څه ډول کیس په خارج کې جوړ کړي. هغه ویډیو به مو هم لیدلي چې یوه ښځینه چغې او بغارې پکې وي چې کومک کومک. آیا هغه یو تمثیل ده که نه ده؟ یو ماشوم هم پې پوهېږي په هغې باندې. معلومات لرئ؟ ما مخکې ویلې چې اکثره یې په دې لټه کې دي چې څه ډول خارج کې ځان ته کیس جوړ کړي او خارج ته لاړې شي. که زموږ له لورې ورته تهدید کور یې معلوم و، شکل یې معلوم سو، هر څه یې معلوم سول، کولی شول چې امنیتي ځواکونه ورغلي وی، له هغه ځایه راپورته کړی وی، نیولې وی، خو دا هېڅ هم ونه شول. د ازادي په اړه باندې د امنیت د ازادي ولې نشته؟ اوس د امنیت ازادي ده، په بازار کې یو ښځه تهدیدېږي نه، یو ښځه ځورول کېږي نه، یو بل څه مشکل نه ورته جوړېږي. همدغه د امنیت ازادي ده د ښځې لپاره. که په ادارو کې د کار کولی، د جمهوریت په وخت کې څومره ښځینه وو چې په کار کوو په اداره کې، هغو ته اوس هم چې په هیواد کې پاتې دي معاش ورکول کېږي او وعده ورکړل شوې چې په داسې توګه باندې د کار زمینه ورته برابر کړي چې بیا له کوم وزارت نه غږ ونه شي چې یوه ښځینه ووایي چې ماته جنسي ازار ماته رسول کېږي. په سمه توګه باندې څه ډول چې افغان ملت یې غواړي، څه ډول همغه خور غواړي چې په هغه اداره کې کار کوي، او څه ډول چې د هغې فامیل غواړي په هغه توګه باندې کار ورته برابر شي. او همداراز د تعلیم په اړه باندې
هر وار د اسلامي امارت لوري نه ویل شوي دي چې موږ د ښځو د تعلیم مخنیوی نه کوو بلکې ښځو ته تعلیم په هغه ډول باندې زمینه برابروو چې زموږ ملت یې غواړي او زموږ شریعت یې غواړي. تاسو به لیدلي چې د کابل پوهنتون کې د امر معروف وزارت سرپرست وزیر صاحب هغه وینا کوله. هغه دا ویلې چې زموږ مور عایشه رضی الله عنها له هغې څخه عمر رضی الله عنه پوښتنه کوي، عثمان رضی الله عنه پوښتنه کوي، علي رضی الله عنه پوښتنه ترې کوي، نور صحابه پوښتنه ترې کوي. له دې نه معلومیږي چې ښځه تعلیم حق لري او باید حق ورکړل شي او باید زمینه ورته برابره شي، ترې وانخیستل شي بلکې زمینه ورته برابره شي. دا چې عایشه رضی الله عنها دومره زده کړه کولی شي چې عثمان رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، نور صحابه پوښتنه ترې وکړي، همدا د دې ښکارندوی کوي چې ښځه تعلیم حق لري. خو په هغه ډول چې شریعت حق ورکړی، په هغه ډول نه چې غرب حق ورکړی، په هغه ډول نه چې ځینې پروژې ښځې غواړي. هغه ښځې نه یادوم چې رښتیا د تعلیم غوښتنه کوي او حق یې ده باید چې تعلیم ورکړل شي. هغه ښځې یادوم چې د نورو لوري نه لمسول کېږي، لکه همدا اوس چې د سیما سمر غږ راپورته کېږي یا دې په شکل باندې ځینې نورې ښځې. او بغاوت یو بغاوت ده، که هغه د نارینه وي که د ښځینه وي. مجرم هم د جرم اندازه هم یو سړی مجرم هم باید ونیول شي، که ښځینه مجرم هم باید ونیول شي. داسې نه ده چې موږ محابس کې ښځینه کارمندان نه لرو. ځینې وایي چې دوی ښځینه کارمندان په محابس کې نه لري، یو نارینه څنګه ښځینه نیولی شي؟ که څه هم شریعت اجازه ورکړې ده هم چې ښځه مجرم وي باید ونیول شي، سړی هم نیولی شي. خو زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې له دې سره حساسیت لري. نو موږ محابس کې ښځینه کارمندان همدا اوس لرو او هغوی راغوښتل شوي دي خپلې وظیفې ته. نو د هغو لوري نه نظارت هر څه کېږي، تحقیق او هر څه اما د ښځینه لوري نه پر مخ وړل کېږي. نړۍ څه غواړي په دې پلمه باندې؟ نړۍ تیر 20 کاله په موږ باندې هر ډول فشار وازمایي، هېڅ یې ترلاسه نه کړل. اوس هم غواړي چې دا ورې د جګړیز فشار پر ځای باندې سیاسي فشارونه راوړي. خو زه له همدغه ستاسو د رسنۍ له لارې وایم چې اسلامي امارت هېڅ ډول فشارونو ته په تیر کې هم نه تسلیم شوی، اوس به هم نه تسلیمیږي. بلکې که موږ تسلیم شو، دغه ملت چې موږ یې په 11 ورځو کې واک ته ورسول او تېرې ادارې واک یې په 11 ورځو کې ټغرې ورټول کړ، له واک نه لاس په سر شول. که موږ چېرته هغه شیان ومنو چې ملت یې نه غواړي، دغه ملت سبا په موږ پسې راجګېږي. موږ باید هغه ډول لاړ شو چې تېرو 20 کلونو کې ملت د څه لپاره قرباني ورکړې ده. دا جګړه د یو حزب او د یو ګروه د یوې ډلې جګړه نه وه، بلکې د ملت جګړه وه. ملت بریالی شو، موږ یې واک ته ورسولو. زموږ تر شا دا 20 کاله ملت ولاړ و. نو موږ باید هغه ډول مخ ته لاړ شو چې ملت یې غواړي. ملت اسلامي نظام غواړي. ښځې ته په اسلامي نظام کې د کار حق شته، ښځې ته په اسلامي نظام کې د تعلیم حق شته، خو هغه ډول چې اسلام وایي.